د جنازې سره متعلق یو اهمه مسله ده. موږ او تاسو روزانه جنازي منځونه کوو یا اکثر منځونه موږ کوو، نو د جنازې متعلق د یو مسلې خیال ساتئ. تپوس خلک کوي چې سپلو سره بوټانو سره د جنازې منځ کول جایز دي که نه دي؟ دا یاد لرئ چې کله انسان سپلۍ پخو کړي وي یا بوټانې پخو کړي وي او د هغې تسمې تړلې دي او سپلۍ باقاعده تړلې ده، نو دې دوران کې که په سپلو باندې نجاست وي او یو انسان جنازه وکړه، نو د جنازې مونځ نه ادا کیږي. ځکه قرآن پاک کې الله وی وثيابک فطهر، جامع کپڑے با پاک ساتي، لباس با پاک ساتي، زی با پاک ساتي. د دې لپاره پاک زی ضروری دی او پاک لباس ضروری دی. او چې تا سپلۍ بند کړي، بوټ دې بند کړي، نو دا ستا د لباس یو حصه وګرځېدله، ستا د بدن یو حصه وګرځېدله. نو که دې کې کوم ځای ناپاک وي او د یو درهم نه زیات وي، نو په دې کې ستا د جنازې مونځ نه دی شوی. دوباره به کې کسو بس قصه ختمه، جنازې اوچته کړه، بس ته اوس څه به کینو. نو بهتره خبره دا ده چې انسان اکثر ځایونه پاک وي، د جنازې جماعتونه یا د خاورو ځای وي میدانونو کې کوي، میدان کې بظاهره څه ګندګي نه پرته او کال ته چا څه ګندګي غزارلی وي، هغه نور سره اوچه شي، ختمه شي، نو دې سره هغه ځای پاک شي. نو بس خاورو کې ودرېدل پکار دي، د خاورو نه پیدا او خاورو ته به انسان ورځي او د خاورو نه به بیا پاسېږي. خاورو کې ودرېدل ښه خبره، انسان کې عاجزي پیدا کوي. نو د جنازې مونځ کې الله ته یو درخواست کول، یو څومره چې انسان د عاجزۍ په حالت کې وي د هغه درخواست زیات قبلیږي. نو خاورو کې ودرېږه او د جنازې مونځ وکړه، دا ټول نه بهتره طریقه ده. خو که سپلۍ دې پخو کړي وي او بوټ دې پخو کړی وي او خپه باندې وي او تسمې دې تړلې وي او په دې باندې نجاست و، نو بیا دې د جنازې مونځ نه دی ادا شوی. البته که یو انسان سپلۍ وویستله، بعضې کسان د سپلو د پاسه ودرېږي، که تاسو کتلي وي، یا بوټ وباسي د پاسه پې ودرېږي، نو دې کې بیا دا خبره ده که د سپلۍ بره طرف او د بوټ بره طرف صفا وي، نو د جنازې مونځ کېږي. که لاندې طرف یې ګنده وي نو خیر دی. لکه مثلا یو ځمکه ګنده ده، تا به جانماز واچولو، بس هغه جانماز بس صفا شو، ته مونځ کولی شي. نو چې په کوم طرف باندې ته مونځ کې د سیز هغه طرف پاک پکار دی. نو چې کله ته بوټ باندې بوټ د خپې نه وویستو، دا د مثال د جانماز شو. یو جانماز باندې د لاندې نه ګند نښتی دی، یو انسان مونځ وکړو او بره طرف یې صفا دی، بس صحیح ده چې د بل طرف ته نه ښکاري او نه یې راوتی. نو بوټ د پاسه که انسان ودرېږي، د سپلۍ د پاسه ودرېږي او د سپلو بره طرف یې صفا وي، نجاست پې نه وي، نو بیا د جنازې مونځ ادا کیږي. خو بهتره خبره باندې عمل کول پکار دي چې سپلۍ ویستل پکار دي. نو دا مختلف عزتمندو سوالات وي.